بسم الله الرحمن الرحیم. امام طبرانی رحمت الله علیه یو حدیث په خپل کتاب کې نقل کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې هر څوک 50 واری اروزه قل هو الله احد وایي، یعنی سوره اخلاص 50 واری وایي، وای د قیامت په ورځ چې دی د قبر سره راوځي، ټوله مړي د قبرو سره راوځي، وای دی ته به وویل سي قم یا مادح الله، ای هغه پلانکی ولاړ څه چې په دنیا کې چې د الله تعریف ډیر کوي. نو الله سبحانه وتعالی چې موږ ټول ته توفیق راکړي چې دغه عمل وکړو. په سوره اخلاص کې نه دی د قل والله احد د جې ثواب په دغه ډیر دی چې په جې کې د الله سبحانه وتعالی حمد و ثنا بیخي ډیره ده. په دغه وایي چې 3 واري وایي، کله یو قرآن مجید چې ویلي، او که 50 واري وایي نو د قبر سبب په دغه اعزاز را پورته کېږي او جنت ته داخلېږي پسې.